نن ته یو ټریک ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو د پکچر څخه یو پی ډي اف فایل جوړ کړئ. امیجز دي تاسو کوی ماته د پی ډي اف فایل راولېږه. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې هر ایمیج غواړئ ساله هغه به تاسو سلیکټ کړئ. فرض دا دوه غواړم یا دا ټول غواړم، ټول به سلیکټ کړم. دا مې سلیکټ کړل، رائټ کلیک به پې وکړئ. چې رائټ کلیک مو وکړئ چې پرنټ اپشن درکړي، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو تاسو ورته پیج سایز سلیکټ کړئ، همدغه لیټرز داخلم داسې کې چې یو پیج باندې څومره غواړئ تاسو هغه انځورونه ورته انتخابولی شئ. زه ته چې ماته په یو پیج باندې یو راکړه او پولې راکړه او دا رقم ته دا په ټول مارجنز کوم دی بارډرز ټول ونیسي کنه مارجنز ورته ورکول غواړئ تاسو دا اپشن نه لګوي. چې د مارجنز غواړئ بیا به دا اپشن نه چیک او خطا کړئ. زه غواړم چې دا شانتي راشي یا ته چې پیټ راشي دا به راشي، بیا تاسو دې پاس راشي په پرنټ باندې به کلیک وکړئ. پرنټ باندې مو چې کله کلیک وکړلو نو تاسو سره به دا فایل جنریټ کړي. کوم فولډر کې چې سیو کول غواړئ ډیسکټاپ هر یو فولډر چې تاسو وی هغه فولډر به ورته انتخاب کړئ. بس دې ټریک دې کې دا انتخابوم او دې کې کلیک کړئ، دې کې خپل خوښي نوم ورکړئ. فرض مثال دې نوم ورکوم چې مای ایمیجز پی ډي اف یا هر نوم چې تاسو ورته ورکوي هغه نوم به ورته ورکړئ. فرض مثال دا نوم ورته ورکړلو دا به تاسو سیو کړئ. چې کله مو سیو کړل ګوري فولډر کې به تاسو سره هغه فایل راشي. دا د پی ډي اف فایل ته جوړ شو پنه کې دا یو پی ډي اف فایل یا د کتاب په شکل کې شو. ډیجیټل کتاب د تاسو کولای دا هر چاته ولګي او هغه ورڅخه خپل استفاده وکړي. یو انځور ویشل انځور زر انځور هر څومره انځورونه چې د کې سره برابر لشي مارجن نشته مارجن وغیرہ هم تاسو ورته ورکولای شئ. دا د طریقې څنګه کولای شئ انځورونو څخه یا تصویرونو څخه پی ډي اف تاسو جوړ کړئ.